علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن راځو د ورډ پروګرام 5م لیکچر ته. څلورم لیکچر مو ویلې، نو نن راځو 5م لیکچر وایو. په څلورم لیکچر کې موږ د پرینټ په باره کې ویلې، په کوم ډاکومنټس موږ ولیکو بیا پرینټ کوو، نو د پرینټ طریقه مو ښودل. نو په پرینټ کې بیا ځینې نیم ځایونه پاتې شو، لکه پیج سیټ اپ دا ځایونه پاتې شول، او دا کلر یې ما لږ تور کړی ده، ډارک موډ ته مې اړولی ده، لږ ښه ښکارېږي ځکه سترګې مې نه کار کوي. که چېرته بیا تاسو سیسټم اخوا تاسو ته معلوم ده چې بېرته یې بدلوئ، اکاونټ کې هلته ډارک موډ ته یې واړئ، دا طریقه یې ده. او بل راځو سیټ اپ، پیج سیټ اپ ته. دا په دې پیج سیټ اپ باندې به کلیک کړو، دی چې کې پاتې شو دا ځایونه. مرجنس موږ دلته وویلې په دې ځای کې چې کوم ځای کې مرجنس یې وټاکې، شاوخوا دا کوم ځایونه چې وټاکې دا به یې دې چې کې مرجنس ټکوي. اول به لاړ څخه دلته یو فایل ولیکو، یو فایل باره کې ولیکو، بیا به یې جوړ کړو. دا فایل شو که نه، دا به زه کاپي کړم، دا به ما سلیکټ مې کړو، نو زه به یې کاپي کړم. اوس به زه نور راواخلم څومره چې راکسیس دا خو موږ ویلي ول په بل درس کې، کوم چې کاپي شارکټ یې دې کې ما جوړ کړ، او لاندې به لاړ شم یو څو پیجونه به نور راواخلم. کنټرول انټر یو شپږ پیجونه برابر کړه، شپږ پیجونه مې راواخیستل. نو زه به لاړ شم اوس په هر یو فایل کې یو پیسټ کړم، دلته به مې یو پیسټ کړم، لاندې لاړ شو په دې کې ټولو کې به یو کې هر یو کې به لږ لږ واچوم. سیټ اپ مې کړی. اوس به راځو دې چې کې دلته یو ځای کې موږ کار کړی و، ما په ورډ پروګرام کې لږ څه فرق ده، دویم پیج کې نه راځي، خو موږ شپږ پیجونه واخیستل. نو راځو دا اوس دلته ځم بېرته سیټ اپ ته، پرینټ پیج سیټ اپ ته به لاړ شو. پیج سیټ اپ کې مرجنس خو مو وویلې چې یو خوا بلې خوا ته څومره مسافه ځای پرېږدي، اضافه ځای پرېږدي، ټول یو ده، یو یې نارمل ده، بیا چې څومره زیاتوي دلته بیا څومره چې ته زیاتوي مو هومره زیاتولی شي. نو اوس مغه یو کې به مو واچوو. بل دلته راځو ګیټرز ته. دا ګنډل چې کوم یو پیج ته راواخلي ګنډې سره، یو شینچاقۍ یو پاڼه دې جوړه کړله، بیا اضافه کې جیب کې پرېږدي، یو کتاب کې جیب کې جوړوي، نو لږ چاق ځای پارچپ کې پرېږدي، نو دلته به انتخابوي. مثال زه دلته اوس یو 15.0 ګنډلو ځای پې جوړوم، او دلته لیفټ چپ طرف ته یې غواړي، ښي طرف ته یې غواړي، کوم طرف ته یې غواړي چې جوړه کړي. مطلب زه اوس چاپ سر کې اول سر کې غواړي، لیفټ کومې خواته چې ته غواړي طرف ته یې اړولی شي، ګنډلو ځای جوړولی شي. ګوره زه یې درته اوس طریقه ورښیم. دلته به زه 0.5 وټاکم، خپل اول چې دلته ټاکئ نو پاس په سر کې به یې دوه اړخونه هغه پکې ورکوي، نو هغه ما ندیب کې ورکړي، دا 0.5 به دا زه اوکې کړم. This is not valued instead. نه پوهېږم چې دا ولې کار نه کوي، خو دا مغه ګنډلو وخت کې چې کله یو پیج انتخاب کړی، یو خوا بل سیټ ته د ګنډلو ځای پرېږدي، یو اضافه ځای، نو په هغه وخت کې بیا انتخاب کېږي، بیا راځي. او نه پوهېږم چې دا اوس ولې کار نه کوي، دلته هېڅ حرکت نه ورکوي. او بل دا راځو دې ته اورینټیشن یو طرف ته ګولې جوړوي، کوم یو پیج سره رقم ته جوړول غواړي هغه رقم ته درته انتخابوي، دلته تاسو ته ښکاري. او بل موټلیک پیج، دا میرور مرجنس، دا به انتخاب کړو، دوه دانې، یو دوه پیجونه جوړوي، یو کتاب دې جوړ کړی د پوښ یې ورته برابروي، یو پوښ دې جوړ کړی د بیا هغه وخت کې همدا ګنډلو حساب دغه بیا کار کوي، څومره چې ته انتخاب کړي.
ما دلته کار نه کوي، نه پوهېږم چې څه پیسې دي، خو بیا همدغه کې منځ کې لږ اضافه کېږي، په هر چا ورته به دې ځایو کې لږ لږ ځای ورته خالي کېږي، بیا دا جوړېږي، ځای ورته اضافه کېږي. بیا چې کله چې جاښکۍ کتاب جوړوي نو دا به کوم چې تا لیاوټ ورته جوړ کړی هغه به نه ضایع کېږي، دلته به بېل اضافه کېږي، ځای دي چې هغه لپاره برابرېږي. او هول ډاکومنټ کله چې یو پیج جونه ته هلته انتخاب کړي، دا ټول 4 پیجونه دي، کوم ځای کې غواړې ته تغییرات راولي، دې نه لاندې تغییرات غواړې راولي، کوم ځای کې تغییرات راولي. او بیا چې راځو پرنټ، دلته پرنټ کې سیټ اپ، پیج سیټ اپ ته به لاړ شي. هول ډاکومنټ دې که انتخاب کړی او دلته کوم شیونه وویل، اوس هول ډاکومنټ دې وویل، ما دلته 2 ټول مې 2 کړل. بیا چې زه په بل ځای کې ملته داسې وایي نو دې ټولو کې به هول ډاکومنټ په ټولو کې به دا تغییرات راځي، هر یو چې پرنټ کوي نو ټولو کې به دا تغییرات راغلي. او که چېرته دې دس پینټ فورورډ انتخاب کړی، بیا چې کوم ځای کې کرسر ته ایښی، کوم پیج کې دې کرسر ته نه ایښی، هغې نه لاندې به نه راځي، کوم پاس چې هغو کې به ټولو کې کوم لاندې کې چې هغو کې به راځي، کوم هغې نه پاس هغې کې به تغییرات نه راځي. دا یې دې لپاره ده. بیا او بل سیو از ډیفالټ که دا تغییرات تا په دې کې راوستل، څومره تغییرات دې په دې کې راوستل، چې کله سیو از ډیفالټ ووایي نو چې څومره نور نوي پیجونه راخلي، نوي ورډ داخلي هر وخت چې راخلي نوی نو چې دلته راځي دا تغییرات د اول نه پکې پراته وي، ټولو کې به یې پراته جوړې پکې. دلته اوس 5 مې انتخاب کړل، اوس شاید یې کار کړی وي، ګوره اوس یې لږ لږ دې کار وکړل، دې کې ما زیات مې انتخاب کړل. 4.3 اوس 3 دانې ګوره 1 ما دې ګنډل چې اوس یې پکې کار وکړو، په پیج کې کار نه کوو. اوس که دلته دا راواخلو جنس، ګوره مخکې مې درته ویل چې یو کتاب جوړی، یوه پاڼه جوړی، نو دلته به اضافه کېږي، ځای به په پیج کې پاتې کېږي، دې ځایونو کې چې کوم ځای غواړې دا د هول ډاکومنټ په ټولو کې غواړې، که په کوم ځای کې تا انتخاب کړی دس پینټ هغې نه لاندې باید نه راځي. او سیو از ډیفالټ ټولو کې به راځي، هر وخت چې کله ورته راسي نو بیا به تغییرات په همدغسې پراته وي. او پیجر، دلته که چېرته پیجر کې پیج کې یو ملته دې کوم یو داخل کړی، څومره دې ویلی، دلته انتخاب کولی شي. لکه اوس A4 مونږ هلته مو ویل، دلته A4 ویل، دلته تیار A4 صفحه جوړېږي. او که چېرته هغه هم دلته جي کې نه پیدا کوي نو دلته یې هماغه اشاریه څومره سیده دلته یې ولیکي، تیار دلته جوړېږي. او ډیفالټ ټرای، داسې کله کوم پرنټر دې ورسره داخل کړي، وصل کړي دي، کوم پرنټر کې غواړي راوباسي نو بیا هلته 1 2 3 دلته ټول درته راځي، کوم یو کې غواړي څومره راوباسي په هغې کې وصل کړي پرنټر لپاره اخیستل کېږي. او دا یې طریقه ده. او دس پرنټ دا ما مخکې مو ویلې، هول ډاکومنټ په ټولو کې هم دا تغییرات پیج چې راوړي، ټولو کې هم دا یو پیج انتخاب دی که نه په صرف په دې کې. او لیاوټ بیا نیم مخکې مونږ راځو نورو پیجونو چې کله هغه نه مخکې لاړ شو بیا دا وروسته کارولی شو، اوس نه کاروي. نو دغه 2 تر اوسه پورې چې کوم مهم دي دا هم دلته هم کېږي، خو دلته بیا لږ زیات دي. لکه اوس ګیټرز ګنډل یو اضافه ځای جوړی شي چې هغې لپاره نور دا تغییرات په نورو کې راولي، دا یې بیا دې کې لږ تبدیل دي، که نور هماغه دي. لکه اورینټیشن دا طرف غواړي داسې جوړول غواړي، کوم ځای جوړول غواړي داسې پکې کېږي. دا دا کار ګوره مونږ 2 انتخاب کړي ول. بل راځو شیر ته. شیر به دغه کوم فایل چې تا اوس جوړ کړی د دا له بل چا سره شیر کوې، لکه اوس فیسبوک کې، انسټاګرام، یوټیوب هر ځای کې غواړې نو دلته شیر ویت پیپل له خلکو سره شیر کوې، هر چا سره شیر کوې. او ایمیل په ایمیل کې ورسره غواړې، پریزنټ آنلاین په آنلاین یې ورسره ښځې، دغه بس دې لپاره کارول کېږي، دلته سیو کوې شیر دې لپاره. او دا 5م درس کې طرف دې لپاره وایي، موږ مخکې ویلې ملته ما انتخاب کړی نو دې نه لاندې چې کوم دي هغې کې تغییرات نه دي راغلي، او دلته پاس چې کوم دي دا هماغسې پاتې، لاندې کې تغییرات کړل، دا همداسې پرنټ کېږي لکه مخکې چې موږ دلته دا ځایونه ویل دي. اول کې پیج کې کوم فرق به کار یې نه کوو، اوس یې کار شروع کړو. د یعنې ما 2 دانې انتخاب کړي نو ته 2 پیجونه راغلي دي. دا درس تر همدې ځایه نو بل درس کې بیا